السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ جوړ اوسئ. ګران ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نور ستاسو د رنجو پوډکاسټ شوی یم. نن د ویب سایټ جوړولو شپږمه ویډیو ده چې د ویډیو کې زه تاسو ښیم څنګه کولی چې ایډسنس او همدې شان نیټبوب ځان ته جوړ کړو او د هغې اعلانات بیا ویب سایټ یا بلاګر کې ولګوو. نو مخکې له دې چې زه ویډیو درته شروع کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، لومړی ښه به تاسو د ویډیو لایک کړئ. کله چې د ویډیو لایک کړله بیا به چینل ورسره سبسکرایب کړئ. چینل هم چې کله سبسکرایب کړئ، څنګه صاحب د ګینټې علامه راشي هغه به هم اوکې کړئ، بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه راځم د ویډیو پر لور. لومړي سر کې تاسو براوزر ته راشئ، کوم براوزر کې چې غواړئ اکاونټ جوړ کړئ. نو زه راځم دلته دغو براوزر ته راځم، دا به راخلاص کړم. دلته په سر کې به ورکړو admove.com یا ورسرچ کړو. سرچ کړو دا رقم صفحه به راخلاص شي. دلته به ګیټ سټارټډ به وکړو. دا بخښنې سره زما ام بي ختمه شوې وه، دا رقم صفحه به راخلاص شي. دلته به ګیټ سټارټډ به اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړه په تمه کېږي صفحه راخلاص شي. دلته هغه ایمیل ده، زما ایمیل یې کړه. تاسو څخه به ایمیل وغواړي، مګر زما په دغه براوزر کې ایمیل اډ ده، نو دا رقم به راخلاص شي. ستاسو هر چې بیا هر ایمیل ور اډ کوي. لومړي سر کې تاسو څخه دلته هیواد غواړي، نو دا صفحې ځای چې وي دلته هیواد درڅخه غواړي. دا اوکې کړئ ورته. دا ته به خپل هیواد ورکړئ، زه افغانستان ورکوم. دلته دویم کې ستاسو څخه وخت غواړي. دا چې کله ورته اوکې کړله، نو دلته زه کابل ورکوم. او په دو کې هم تاسو د پیسو غواړي چې تاسو څه رقم پیسې هغې کېږي ترې، کوم هیواد پیسې یعنې انتخابوئ. دا زه اوکې کوم. دلته زه ډالر اوکې کړی، دوی خاطر چې دا ډالر کېږي. نو دا لیکنه کې لیکلي دي چې تاسو پالیسي لیکلې، دا به تاسو ورته ټیک مارک کړئ. دغه لیکنه هم زړه لولئ، ستاسو خپل زړه. دا هم چې کله کړله بیا به دا اوکې کړئ. ګریټ اډموب اکاونټس، دا هم چې کله اوکې کړله، نو دا ټول ورته یس کړئ. فرق نه کوي، نو ایم کړئ، فرق نه کوي که یس ایم کړئ. دا هم چې کله کا بیا به دا اوکې کړئ. دا مې کېږي صفحه راخلاص شي. نو دا ده، دلته زموږ ایډموب جوړ شوله. نو تاسو ایډموب دلته اوس یو کولی شئ. دلته که تاسو غواړئ، زه تاسو یو بله طریقه هم پوسټوم چې موږ څنګه کولی شو ایډموب ته اپلیکیشن جوړ کړو، اپلیکیشن له طریقه پیسې وګټو. نو زه اوسنۍ ویډیو کې فقط د ایډموب اعلانات تاسو ویب سایټ کې لګوم. د هغو لپاره موږ ته لازمي ده چې اوس دلته ګیټ سټارټډ به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړله، تمه کېږو. نه پوهیم زما موبایل کې څه ستونزه ده، ډېر کار یې جنجالي ده. نو دلته به دا رقم صفحه راخلاص شي. دلته تاسو څخه پوښتنه کېږي وایي تاسو پلی سټور کې اکاونټ لرئ، یعنې تاسو پلی کنسول اکاونټ لرئ، یا په دوی په اصطلاح په پلی سټور کې کوم سافټویر لرئ. تاسو بیا نو ورته اوکې کړئ. نوم چې کله اوکې کړله، دلته لومړي سر کې تاسو څخه د اپلیکیشن نوم غواړي. زه ورکوم اپلیکیشن نوم پښتو ټي وي، او دغه ځای ته مځکې ته زیات فکر وي. د انډرایډ لکه سامسنګ، داسې سامسنګ شرکت چې د نور موبایل چې دي، او دغه بل چې ده آی او اس، دا که څه والا ده
دا چې دي دا بیا آیفون دي، نو تاسو به انډرایډ وټوکئ. زه انډرایډ وکړم. که ستاسو موبایل آیفون و آیفون دې کړی، نو دلته به دا اډ بټن اوکې کړی، نو دلته به دا هم اوکې کړی. دلته به تاسو خالی بینر اعلان جوړوئ. بینر لپاره به دا اوکې کوئ. سلیکټ اوکې کړ. سلیکټ هم چې کله اوکې کړله، دلته دا رقم صفر خلاصېږي. دلته به تاسو د بینر اعلان نوم ورکړئ. نو زه ورکوم مثال دلته به زه ورکړم دلته زه ورکوم بینر. بینر هم چې کله ورکړله، نو دلته به تاسو آخر کې بیا دا اوکې کړه. 3 ډاټ یونټ ته دا به اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړله، نو بیا به ډونټ به یې کړه. دا به اوکې کړی ورته. دا موږ چې کله اوکې کړله تمه کېږو. نو دا هم چې کله اوکې کړله، دغه ځای ته وګورئ، دغلته د اعلان را کاپي کېږي. نو دا به زه اوکې کړم، دا را کاپي شوله. نو اوس خالي زموږ دا پکار ده. نو اوس به دلته بېرته زه بل سرچ کې ورکړم. بل سرچ کې به زه ورکړم دلته بخښنې سره صبر زه یو بل شکل یې وګورم. زه به دا مینو اوکې کړم. مینو هم چې کله اوکې کړم، هلته به وهم ته به تمه شو. نو دا زه دلته اوس سرچ کې ورکوم ایډسنس هم چې کله ورکړله adsense.com دا به ور سرچ کړی. تمه کېږي صفحه ورته راخلاص شي. دلته به دا اوکې کړی. دغه کونجدم چې اوکې کړه، دلته به دا لومړی ورته اوکې کېده. دا هم چې کله اوکې اعلان دی چې دا هلته جوړېږي. او دلته موږ اوس اکاونټ لرو، خو ته چې موږ د اکاونټ په ایډموب کې جوړ کړله. ایډموب کې چې کله جوړ کړه، په دغه شکل دا رقم صفر خلاصېږي. دا کې به هم دا ورته اوکې کړه. ګیټ سټارټډ به اوکې کړه. دلته ستا څخه دا رقم صفر خلاصېږي. لومړي کې ستا زړه هر یو اوکې کوي. مثال زه بزنس اوکې کوم. بزنس نیم در څخه غواړي، دلته ورکولی شي. هر نوم ورکړئ، هغه ستاسو خپل زړه ستاسو پورې اړه لري. مثال زه ورکوم، اوس ما ادرس ورکوم. ادرس مې ورکوم دهبوري ورکوم. نو زه دلته بزنس نوم ورکړم. بخښنې سره زما موبایل سخت ضعیفه شوی ده، حافظه یې ډکه ده، بیخي ورسره تنګ راغلی. بزنس نوم زه ورکوم پښتو ټي وي. نو لومړی ادرس کې زه دهبوري ورکوم. دویم ادرس کې نو زه تاسو به یو خبر وکړم. لومړی ادرس کې تاسو هغه د پوسټخانې مکمل ادرس ورکړئ. زه مثال ورکوم، لومړی ادرس کې دهبوري کوټسنګي دا هم چې اوکې کړله. په دویم ادرس کې تاسو خپل نمبر ورکړئ، خپله شماره ورکړئ. نو دو په کله که ستاسو $10 پوره شي، ستاسو ته چې پین راځي، نو هغه پین پوسټخانې ته ځي. نو پوسټخانې والا تاسو ته زنګ راوهلی شي، په خاطر که دویم کې شماره ورکړئ. زه دویم کې ورکوم خپله شماره 0 شماره مې هم ورکړله. دریم کې به سی ټي وکړئ. یعنې یا ما په اصلاح ولایت زه دلته ورکړم. پوسټ ادرس هم زیات مهم ده. پوسټ ادرس او په همدې شکل یو خو پوسټ ادرس او بل هغه ادرس، دواړه زیات مهم دي. ادرس او پوسټ ادرس باید یو موقعیت وي. مثال ادرس چې ورکړله،
باید آدرس د پستخانه آدرس وي. اوس ما د پستخانه آدرس ورکړه، د هیبوري پستخانه که تاسو ته معلومه وي دغو زیپي کوډ دی. تاسو کولی شئ په ګوګل کې ورسرچ کړئ کابل زیپي کوډ، همداسې کوم موقعیت هم چې په کار دی د هغې زیپي ورسرچ کړئ، همغه نوم او زیپي کوډ تاسو ته راوځي. د ډهبوري زیپي کوډ 106 دا مې هم ورکړله، په آخر کې مې دا ورته اوکې کړی. تمه کېږو سفر خلاص شي. نو دا ده زموږ د هغه اکاونټ جوړ شوله د ایډسنس او ویډیو. دا یو څه وخت وروسته ورسره کنیکټ کېږي. نو دا چې کله کنیکټ شي دا چې راخلاص کړي دغه ځای کې د ډالر علامه وي. نو دا امکان شته نیم ساعت وروسته کنیکټ شي، نیم ساعت کې هم نه، خیر یو 15 دقیقې وروسته انشاءالله کنیکټ کېږي. نو دا وه طریقه. په دې هیله چې طریقه مو خوښه شوي چې هر وخت کنیکټ شوله، نو زه بیا تاسو ته په راتلونکې طریقه کې درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب اعلانات په خپل ویب سایټ کې ووایو. نو تر بلې ویډیو په پاکرافت سپارم. ښه وخت درته غواړم.